بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی کابل کې د درملو د تولید معیاري صنعتي پارک د جوړولو لپاره د 1114 جریبه ځمکه اختصاصي ده. فراه ولایت کې د 2 نشهیي توکو کارخانو له منځه وړېدل او اوکراین ته د کاناډا د 2.5 میلیارډ ډالرو کومک. دلیو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن یکشنبه د روان کال د مرغومي 9 نیټه ده. زیم د بشپړ خبرونه دي. د کابل ولایت مقام د رسنیو دفتر وایي چې د اسلامي امارات د مشرتابه په لارښوونه د دې ولایت په میربچکوټ ولسوالۍ کې د اراضي ریاست اړوند 1114 جریبه ځمکه د درملو د تولید معیاري صنعتي پارک د جوړولو په موخه د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو معاینات ته وسپارل شوه. د کابل والي ملا امین الله عبید د ځمکې د خطه چونې لیست او سپارلو بهیر د لیدنې او ارزونې په موخه میربچکوټ ولسوالۍ ته سفر کړی دی. د کابل والي د دې بهیر د ارزونې پر مهال ویلي چې دغه ډول پروژو پلي کېدل به په هیواد کې اقتصادي وده، صنعت پراختیا او د روغتیايي خدمتونو ښه والي ارزښتناک رول ولوبوي. د فراه ولایت د امنیه قومنداني منصبینو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د یاد ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د نشهیي توکو د تولید او پروسس 2 کارخونې کشف او له منځه وړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې تړاو 2 تنه نیولي چې له لومړنیو څېړنو وروسته عدلیه او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې 230 په نشو ریږد کسان تر درملنې وروسته خپل کورنیو ته سپارل شوي دي. په نشو ریږدي دا شمېر کسان څه موده وړاندې په بلخ، ارزګان، کندوز، فراه، سرپل او پکتیا ولایتونو کې راټول او د درملنې لپاره روغتونونو ته ورپېژندل شوي وو. او وروستی خبر ده چې د کاناډا لومړی وزیر مارک کارني ویلي چې هیواد یې له اوکراین سره 2.5 میلیارډ ډالر مرسته کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه مرسته نړیوال وجهي صندوق یا IMF مالي سرچینو ته د اوکراین د لاسرسي د پراختیا په موخه ترسره کیږي. دا د نن څو لنډ خبرونه تر بیا ښه وخت او ښې چارې.